غزني کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د ناروې کمیټې په همکارۍ دوه د اوبو لګولو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په وینا یادې پروژې چې د دغه ولایت په مرکز او اندړو ولسوالۍ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې، دوه د اوبو ذخیره کولو حوضونه او شاوخوا 115 متره کانال شامل دی. دوی زیاتوي چې په دغه پروژه څه باندې 10,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او څه باندې 60 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. دغه نننۍ پروژه چې موږ افتتاح کړه د افغانستان اسلامي امارت د کرنې وزارت او د غزني ولایت کرنې ریاست په همغږي باندې د نارویژن کمیټې لخوا تقریبا په مجموعي طور باندې به موږ دومره ووایو چې د 10,000 ډالرو په ارزښت باندې د 2 حوضو او د 2 متره کانالونو افتتاح وشو. اندړ ولسوالۍ د ګاري په کلي کې د دغې پروژې ابعاد د کانال له نظره مونږ 50 متره کانال هلته په اساسي او په کانکریټي شکل باندې جوړ کړی دی او ورسره څنګ کې 15 په شلو کې د اوبو حوض چې تقریبا د 300 متر مکعب اوبه ذخیره کوي. دا د پروژې ابعاد او د دویمې پروژې چې دلته د مونږ شاته تاسو ته ښکاري دا 15 په 14 کې د دې ابعاد د حوض دي. دا دوه پروژې چې نن ورځ موږ افتتاح کړلې 80 کسانو ته لنډمهاله کاري وظیفه پیدا شوه چې هغه د 3 میاشتو په جریان کې د پروژې تکمیل شو. د سیمې اوسیدونکي هم دغه پروژو له پلي کېدو خوښ دي او وایي چې تر دې وړاندې د اوبو د سم مدیریت په برخه کې ګڼې ستونزې لرلې. خوشبختانه د دغو کانال په تطبیقېدو سره زموږ په کلي کې د حفظ الصحې په بخش کې، حفظ محیط په بخش کې، حتی د کلي په چهره کې بدلون راوستلی دی، په صحت کې بدلون راوستلی دی. د یادونې وړ دی چې 2 ورځې وړاندې هم د غزني د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري په دغه ولایت کې د عصري کرنیزو وسایلو او قطره‌یي سیستم 3 ورځنی نندارتون جوړ شوی و.